بسم الله الرحمن الرحیم. د انګلیسي زده کړه په پښتو کې نن ورځ زموږ اووم درس دی. موږ موضوع شروع کړې وه چې څنګه د پښتو لیکل او ویل په انګلیسي ژبه وکړو. نو موږ د انګلیسي ژبې مکمل توري د زیټه پورې پوره کړل. اوس راځو نن ورځ یو بل موضوع ته داخلېږو چې د انګلیسي ژبې د مرکبو تورو اوازونه په پښتو کې، یعنې د انګلیسي ژبې مرکب توري په پښتو کې د کومو تورو لپاره کارول کېږي. لومړی راځو اس ایچ. دا مرکب توری د شین اواز ورکوي، یا کله چې په پښتو کې مونږ شین لیکو نو اس ایچ د هغې دپاره لیکلی شو. پښتو نوم لیکو لکه شاهد، همدارنګه شال. دا دوه نومونه چې کله مونږ شین په دغه شاهد کې مو شین الف ب د شین راځي نو د شین لپاره اس ایچ لیکلی دی، او په شال کې هم. ورپسې کې ایچ دی. دا مرکب توری په پښتو ژبه کې د خې ټکي والا خې او د اوښ والا خې اواز ورکوي. د خې معنا دپاره مثال دی لکه خان، او همداشان د اوښ والا خې دپاره مثال دی لکه پښتو. ورپسې د جي ایچ مرکب توری دی. دا مرکب توری په پښتو ژبه کې د ټکي والا غین دپاره کارول کېږي، غین، لکه غفار. سی ایچ. دا مرکب توری په پښتو ژبه کې د چی اواز لپاره کارول کېږي. همدارنګه کله کله د کاف لپاره هم کارول کېږي، هغه به په راتلونکي درسونو کې ولوستل شي. مثلا په پښتو ژبه کې چې کله موږ چمن لیکو نو د هغې دپاره د چی دپاره سی ایچ په انګلیسي کې د انګلیسي توري سی ایچ مرکب توري لیکل کېږي. او ورپسې د زیډ ایچ مرکب توری دی. مرکب توری دا مرکب توری په پښتو ژبه کې د ژ اواز ورکوي. ژ لکه ژرنده کلمې چې کله موږ پښتو کې لیکو نو د ژ لپاره موږ زیډ ایچ لیکو. ډېره مننه. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا ښه وختونه.